بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى فوجت نعمتنك یو نعمت داده چې یو انسان له توفیق ورکی د دین د زده کولو او د دین د بیانولو. په دې دومره خلکو کې الله سبحانه وتعالى تاسو غوړه کړی د دې لپاره چې په دې علمي مجلس کې کینی او د قرآن او د حدیث یو څو خبرې زده کړئ. تاسو ټول د لپاره زیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره بیان کړې ده چې کله هم یو قوم را جمع شي او د الله د دین د زده کولو جذبه او د دین د زده کولو لپاره را جمع شي، قرآن او حدیث زده کوي، الله یادوي، د الله پیغمبر یادوي، نو کله چې دا مجلس ختم شي په آخره کې د الله سبحانه وتعالى طرف نه اعلان وشي، د الله طرف نه اعلان وشي چې د ټول ما بخلی دي او د دوی ګناونه چې دي هغه ما په نیکیانو باندې بدل کړي. نو د ستاسو ټولو لپاره زیری د الله سبحانه وتعالى شکر د ادا کولو نه پاوله کې او په آخره کې د هغې نه بعد، ځکه چې شکر د الله دی پاوله کې او په آخره کې که الله سبحانه وتعالى توفیق نه وی را کړی نو زه به دلته نه وی راغلی، او که الله سبحانه وتعالى توفیق نه وی در کړی نو تاسو به دلته نه وی ناست. ځکه په سورة الحجرات کې الله سبحانه وتعالى د یو قوم خبرې ته اشاره کړې ده. قالت الاعراب آمنا، د یو قوم بانډچیانو او دوی ایمان راوړل، نو کله چې مدینې ته رالو نو بار بار به دا خبره کوله مونږ ایمان راوړی مونږ ایمان راوړی. نو الله سبحانه وتعالى د هغوی د دې خبرې په رد کې دغه آیتونه نازل کړو. دی وایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. الله وی دوی دسی په مخه دا خبره کوي مونږ ایمان راوړی مونږ ایمان راوړی، لکه دوی چې احسان کړی په الله باندې، بلکې الله احسان کړی دی وی چې تاسو له هدایت درکو د ایمان طرف ته. نو دا د الله سبحانه وتعالى هغه احسان دی په موږ باندې چې پر دومره خلکو کې موږ غوړه کی او موږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو او د دین د زده کولو. نو الله سبحانه وتعالى زموږ د راجمه کېده قبول کړي او الله سبحانه وتعالى د دې د لاسه زموږ ګناهونه وبخي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له بار بار په دې مجلسونو کې د ناس ته توفیق راکړي. د ټولو ناول دا خبره تاسو ته بیان کو چې زموږ د درس د عقیدې په باب کې دی او په دې کې یو مبارک کتاب القواعد الاربع، هغه څلور اهمې قاعدې بنیادی د عقیدې سره تعلق ساتي د هغې بیان. نو دا داسې مختصر درس نه دی، نیمه ګنټه یا ګنټه د اوږد مجلس غواړي. اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ دا مسله د درس د مجلس دا د عقیدې سره تعلق ساتي او دا مسله به لږه اوږدی لږه تفصیلي وي. نو تاسو ټول به موږ سره شرکت کوئ د درس ته ختمېدو پورې انشاءالله. او دا کوم ځای چې ما تاسو ته بیان کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله طرف نه اعلان وشي چې دا خلک ما بخلی دي، نو دا خلک دي چې د مجلس کې کینی تر اخره پورې، دا خلک الله سبحانه وتعالى او بخي. بل خبره ده چې تاسو په دې علاقه کې د درسونه د څه خاص نه کیږي، خو دلته کې چې د کال کې څوک یو پیر راغی تاسو درس ووري، نو په کال کې یو پیر د الله لپاره یو درې څلور غنټې ورکول او یو دوه درې مجلسونه کې کېناسته دا هیڅ خبره نه ده. او چې څوک د الله لپاره داسې نشي کولی نو زموږ چې دی به نور د الله لپاره څه کوي. لکه 40 غنټې زموږ سره په ورځ کې، په دې 40 غنټې کې روزانه ته 12 غنټې 10 غنټې دته د مزدورۍ لپاره وباسي، به د غیر بعد په خوب کې ګوره 100 غنټې تیرې، بیا ته فیسبوک او موبایل کې 100 غنټې تیرې، په خبرو کې 100 غنټې تیرې، په خوراک څښاک کې 100 غنټې تیرې،
تسک کړي د الله لپاره په ورځ کې ته څومره ټیم د الله لپاره وباسي زم کې کم کس مونږ گزاري او 15 وخت مونږ کوي او مونږ دغه عام مونږ کوم چې زموږ د خلکو عامه طریقه ده نو په دغه منځ باندې د لسمنټو نه پاو ساته پوري لګي نو پاو ساتي وایزه نو د 15 مونږ شو 15 منټه یعنی 15 منټه په 40 غنټو کې څه شي دی شي نه نو بیا په پوره کال کې د یو درس لپاره وخويسته او هغه ته په توجه سره کې ناشته او ورځم د جمعې مبارک ورځي هغه ورځ ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ورځ مبارک وي د هفته د ورځو مشر ورځ ده او سردار ده او په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام پیدا کړی دی په دې ورځ جنت ته ننويستل او په دې ورځ د جنت نه راوته او په دې ورځ به قیامت راځي دا برکتی ورځ ده چې الله دې امت ته نصیب کړی دی او په دې برکتی ورځ کې به تاسو ناسي او درسوم د عقیده دی او بیانوم د عقیده په باره کې دی نو په کار در چې د بیان مونږ خو په توجه سره وورو او خو دا خبره زړه ته کوزي کو د څه وکوي کنه ان شاء الله زه د دومره لري نرالم او الله سبحانه وتعالى گواذ په دې باندې چې زه د دنیا د ګټلو لپاره نیم راغلی نه زه تاسو نه سغواړم او تاسو مال سره کوي خو چې دومره لري راغلی نو صرف دې لپاره راغلی چې یو دوه خبرې زه تاسو ته بیان کوم د قران او د حدیث او یو دوه خبرې چې د تاسو زمانه زده کې د قران او د حدیث او کې دي شي کې د دوه خبرو د الله زمونږه دنیا هم خسته کی او الله زمونږ آخرت هم خسته کی او کوشش هم دالې چې الله را ناراضي شي نو دلته دره جمع کېده د ټولو د الله د رضا د پاره دي نظر دنیا د پاره راغله مونږ تاسو د دنیا د پاره راغلی نه تاسو مال سره کوي او نه د مکتب ولا تاسو له صدر کوي چې څوک درس لري شغله به دا ورکو دا به ورکو دا خو دې خلکو خبرې دي چې بهر بیانې وې دلته خلکو ته مکتبونو کې پیسې ملاويږي او دا ورکو دا ورکو ټول اسیغه پروپاګاندا دي پالتو خبرې تاسو په خپل دي درسونو کې ناسي سو پیری د خلکو خبرې دي چې دروغ بیانې زموږ دلته را جمع کېدو مقصد هغه د هغه رب راضي کول چې هغه په عرش باندې لپاسه دي چې دا کړه دا قله راضي کېدو لپاره راغلیو نو زمونږ سره په درس کې خپ توجه کې نه او دا خبرې به خپ غور سره اوري الله سبحانه وتعالى دې په مونږه پوهه کې اولنی خبر ماته استاد وکړه چې دا کتاب د کوم چې مونږ وایو د عقیده سره تعلق ساتي نو عقیده د ټولو نه بنیادی او اهم مسله ده په علمونو کې د ټولو نه اوچت علم هغه علم دی چې هغه د الله سره تعلق ساتي اوس ته کته غواړي چې د مخامخ چې ماته کوم علم دی دا غوره دی کنه دی غوره نو ته دې ته وګوره چې دا علم د چا سره تعلق ساتي په دې علم کې څه خوې کی نو د عقیده علم چې دی په دې کې د الله په باره کې خبرې کیږي الله څوک دی د الله صفات څه دي د الله عبادت بسنګ کې الله سره په عبادت کې څوک شریک او کنه شریک ټول هغه مسلې چې د الله سره تعلق ساتي نو چې الله سبحانه وتعالى خالق دی او هغه د ټولو نه اوچت دی او هغه د ټولو نه عظیم ذات دی نو دغه شان هغه علم چې هغه د الله سره تعلق ساتي هغه علم هم د ټولو نه سره د ټولو نه اوچت علم دی او مسلمان باندې اولنې واجب کار دی چې خپل رب وپیژني او چې سره موږ کوي او دس کوي روجي نشي زکاتونه ور کوي صدقه ور کوي د الله ذکر کوي د الله بندگی کوي او عجیب ده چې الله او ته پته نه چې الله څوک دی ذکر ته استاد فائدہ ذکر کما چې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره ذکر کړې ده انما يخشى الله من عباده العلماء د الله نه چې ډیر یریږي د الله په بندگانو کې هغه د علما دي ولید علما د الله نه ډیر زیات یریږي جواب دا غي دا دی چې د علما الله پیژني نو چې څومره یو سړی الله پیژني دومره بده د الله نه یریږي دومره بده د ګناهونو نه ځان لري ساتي دومره بده کوشش کوي د عبادتونو د کولو کوشش سره دا وی چې بده علما کوم دي چې خلک شتي چې هغه د الله نه یریږي جواب دا چې ګوره د خبره یاد ساتي دلته چې کوم علما مراد دي چې انما يخشى الله من عباده العلماء هغه علما دي چې کوم علما حق پرس علما دي او بخپل علم باندې عمل کوي دلته مراد هغه علما دي او دلته تاسو ته اهم خبره بیان کوم اکثر د عوام په خپل مجلسونو کې دا خبرې کوي پلاني مولوی سبدا چلو کو پلاني دا چلو کو دغه د الله صلی عن تعن کوي په علماء باندې دا څنګه عالم دي چې دا چل دي شو نو دا خبره یاد ساتي قدرمنو
چې څنګه چې د عوام په دوه قسمه دي بی دینه او دینداره نو د قشن د مولیانو په دوه قسمه دي بی دینه او دینداره یو سړی د مدرسې نه فارغ شي د دې مطلب دا نه دی چې دی به یو بس په خپل علم باندې عمل کوي اوس د فارغ شو د جامعې نه فارغ شو د مدرسې نه دته عالم ویل کېږي د دې سرټیفیکیټ د لاسه کم چې د سره لاس کې دی خو د دې ګارنټي ته څوک نشي درکولی چې دی به په خپل علم باندې عمل کوي بیا باز پکې دي چې هغوی په خپل علم باندې عمل وکړي الله سبحانه وتعالی ولا ترقی ورکړي د دین د بیانولو په لار کې او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي د دین د بیانولو دا بیا هغه حق پرست علما ته جوړ شي او بعض هغه علما دي چې علمونه والعیاذ بالله د دې لپاره کړي دي چې دنیا په ګټي او د دنیا لپاره کړي دلته مقصد هغه علما نه دي خبر می دا کوله چې ولي علما د الله نه ډیر یریږي حق پرست علما وجدل چې دغه حق پرست د خپل رب ډیر خپېجني ځکه تیریږي وسته خپل رب پیجني او د خپل رب صفات پیجني د الله سبحانه وتعالی ډیر صفات دي ډیر نمونه دي چې هغه په قران کې او په حدیث کې راغلي او د الله سبحانه وتعالی په نمونه کې یو نوم دی السمیع بل نوم دی البصیر لیدونکې او ریدونکې او ته د پته چې زما رب اوري او زما رب یینی څنګه چې داغه د شان سره خای نو چې کله تخپل رب پیژنې چې داغه د دوه صفات شتي د سید مثال د پر ذکر کومه نو ته به ګناه نه کوي بیا چې کله ستاسو غواړي چې په موبایل کې څه ګورم غلط نو زړه کې به एकदम راځي چې زما رب خو یینی ما کته سړي څه خبره کول غواړي چې هغه د شریعت خلافي نو زړه کې به راځي چې زما رب خو اوري کچرته تر چا مال خړل غواړي په حرام باندې نزله کې به راځي چې زما رب خو مایلی هغه اوري ابو زمانه تپوس کوي ته چر دوکور کول غواړي چې سره ظلم کول غواړي هر څه الغرض چې هر ګناي خو ته به دې ګنا نه لري کېږي ولی ځکه چې تخپل رب پیژني چې هغه اوري او هغه یینی او هغه به ما سره حساب کتاب کوي نو څومره چې الله پیژني دومره به یریږي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په دې زړونو کې چې کومه یره داغه نه ده الله دې خډیره کوي اوس دلته یو سوال له اهم د دې مخکې چې موږ د کتاب شروع کړو چې کتاب د چا دی او په دې کتاب کې څه دي دا خبره ده ساتي کې څوک د تپوسو کې چې ولې موږ عقیده زده کوو د عقیدې درسونو لوري ته زور ورکړي د ولې بار بار توحید او عقیده نو جواب ده چې اهم خبره چې زموږ ستاسو په ژوند کې دا عقیده ده اخلاقنا اهم د منځنه اهم د زکات نه اهم د روزې نه اهم د جهاد نه اهم د الله د ذکر نه اهم مسله هغه د عقیده مسله ده د ډیرو عوامو ته دا خبره پته نشي بس دې ته خوشاله دي یره پلانټ ډیر اوچت انسان دی څنګه اوچت انسان دی وې دې 15 وخت موږ کې بس دغه ته ګوري اهم خبره خدای د اول د کته غوړي چې د سړي عقیده ساقیده ده یعنی دې د الله په باره کې سوې دې د الله سره په عبادت کې خصوص شریک کین نه کچرته یو سړی شرک ولیا بالله یو درګاله او دربار لذي او الته سجدي لګي او عقیده په باباګانو باندې جوړي عقیده په پیرانو باندې جوړي عقیده په تعویذونو باندې جوړي چې د تعویذونو دا کار کوي په خپل او دغه شان نور غ شرکیه عقاید د پزړه کې د 15 وخت موږ نه کده د ورځ یو لاک نفلی رکعاتونه کوي کنه وسره صدقې مور کوي وسره روجیم نشي د الله په دربار کې د یو عمل قابل قبول نه یو عمل د الله په دربار کې د قابل قبول نه دی عقیده د ټولو نه بنیادی مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لګو د دعوت لپاره په خپل اخیری ژوند کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګو ناغه ته دوی معاذ وی ته چې یمن ته روانې د دعوت لپاره نو دا خبره ګوره یاد ساته چې الته یو قوم سره ملاقات کې او هغه اهل کتاب دي هغه قوم ول اهل کتاب دي هغه سره کافی علم دي هغه سره شبهه شتي هغه سره خبرې شتي نو چې ته داول نو ته ځان تیار ساتي بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه وی اولنی خبره چې تبا هغه له دعوت ورکه هغه د کلمې لا اله الا الله چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله سبحانه وتعالى فانهم اطاعوك دی خبره ته وکړي وی کچرته د دا خبره اومنله نو بیا به دا غینه بد بوته د مسلوخه چې الله په دوی باندې پښپا ورځ کې 15 منځونه پرس کړی
ګورې کله د لدا اومن العلا یعنی مطلب دا شو چې سو پوری دوی د عقیده مسله نه منلی نو دوی ته د منځه مسله خو د پالتو کار دی دوی ته د منځه مسله خو د سره پالتو کار دی زموږ په معاشره کې دي چې خلک دي چې هغه د دعوت شوق لري تبلیغ شوق لري خو چې کله د سړي سره کینی هر ځای چې ورشي نو په دعوت کې بس یو خبره وکړي مثال اوس یو سړی د دعوت کوي او د یو خبره ټینګ کړي د موږ کوه صحیح خبره ده موږ کوه خو سوال داري د مخامخ سړی چې ته ناشته آیا د موږ الله قبلې او کنه قبلې ناغوی زبر سم معلومون چې د موږ الله قبلې کنه قبلې موږ ته معلومول شي په دې طریقې سره چې ته پوښتنه د عقیده وکړي چې د عقیده څه یو سړی لګیاره دعوت کې همیشه وي خیسته اخلاق ساتي د خوري خبره صحیح ده شریعت وایي چې خیسته اخلاق ساتي خو آیا چې یو سړی عقیده نه او توحید برابر نه او توحید کمزوري او د اخلاق خیسته دوله فائدہ ورکي هیڅ فائدہ نه ورکي ځکه عائشه رضی الله عنها چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو د ابن جدعان په باره کې او د په مکه کې هغه سړیو دومره سخی انسان دومره غړغړ دیګونه به د باندې کړیو د حجیانو د پاره او د عمره کوونکو د پاره او مکې ته دراتونکو خلکو د پاره وي دومره غړ دیګونه به باندې کړیو چې هغه ته خلک په پوړو باندې خطو په پوړو باندې بوته خطو او دا اوخان به لالول او دي ګونو ته غزارل دا اوخان به لالول او دي ګونو ته غزارل دومره خدمت وکوغه د هغه خلکو چې د الله کور ته براتلو دومره کریم انسانو عائشه رضی الله عنها یو ورځ ته پوښتنه د رسول الله هغه پلانې اب ډیر ښه کارونه کول الله به وبخي یعنی جاهلیت په دور کې هغه د کارونه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه بخي ولی نه بخي وې د چرته یو ورځ په ځل کې دا نور غلی چې الله به ماره پاسې او به زما سره حساب کتاب کوي یعنی عقیده نه ګور چې کله عقیده نه هغه دومره غټ اعمال شي هغه ټول برباد شو هیڅ فائدې ولا ورنکړه نو د ټولو نه اهمه مسله غسره هغه عقیده ده د بنیادی مسله ده د اهمه مسله نو موږ د عقیده د دې لپاره زده کوو چې زموږ بنیاد مضبوط شي او چې سو پوری د بنیاد مضبوط نه نو آبادی څه ده آبادی کچه ده د دې آبادی د رولېدو یره ده او ته ځان کور کې کله ځان کور جوړې کیلی کې نو کوشش دا کوي چې بنیادونه ول مضبوط راوخی چرته چا سرسری پزمکه باندې لپاسه سیدی دیوال والے نه دیواله زه کاسي دیوال دیو نو کې دي چې د سلی سر وروړي او کې دي چې د معمولی سیلاب او بره شي دغه سر وروړي او که معمولی زلزلہ له دغه سر وروړي وجه د چې بنیاد دین راخي جوړه بنیاد دیولنه خو دي نو کې سړی منځونه کوي روزي زکاتونه او حجونه او عمره او ذکرونه کوي او بنیاد نشتی نو د دې عمل دغه مثال له که معمولی سلی پراله د اعمال به ټول شي د ټول بددنه ختم شي نو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو چې موږ ځان د شرک نه وساتو او شرک څه ته وي دا به ان شاء الله موږ په دې درس کې بیانونه تاسو به ان شاء الله د شرک په مسله باندې پوه کوو د الله په توفیق سره شرک څه ته وي اوس هر سړی د غوړ چې د شرک نه ځان وساتم وجدار چې الله شرک نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به تاسو د غوړی کنه غوړی چې موږ د شرک نه ځان بچو غوړی کنه غوړی تاسو د غوړی چې موږ د شرک نظام بچو او د پته نشته چې شرک څه ته وي نو څنګه ځان د شرک نه بچو نو عقیده موږ د دې لپاره زده کوو چې موږ په کې ځان د شرک نه بچو او د شرک په پیژنو چې شرک څه ته وي ډیر خلک ور په شرک کې واقع دي او د پته وته نشي چې شرک کوم دې خبرې او معلومات نشته نو عقیده موږ دې لپاره زده کوو او د دې لپاره ول ډیر زور ورکو چې موږ د شرک په پیژنو او ځان ته سکو ځان ته لري وساتو عقیده موږ دې لپاره زده کوو چې الله سبحانه وتعالى ته نږدې شو د دې لپاره موږ عقیده زده کوو زه زموږ د پر قسمه قسم زیری هغه رب چې په عرش ته پاسه دی هغه زموږ د زیری او زموږ د خبري اوري او تاسو څه ګومان دي دا غرب په باره کې چې هغه به زموږ سره څنګه معامله کوي چې کله هغه موږ ویني چې دوی را جمع شوي دي په دې وخت کې د ټول دلته ناستي صرف د دې لپاره ناستي چې ما وپېژني نو امیدونه نه ډېرېږي چې الله به موږ وبخي امیدونه ډېرېږي که نه ډېرېږي زما دا کریم رب نه او دا رحیم مهربان رب نه دا امید ده انشاءالله چې موږ به د دې قسمه درسونو د لاسه انشاءالله موږ بخي دا امید دی زموږ دا رب نه
چې دا دومره د انسان کینی او د خلک را جمع شي د دې لپاره چې صرف الله وپېژني عقیده وپېژني نه رب وي بخي هغه مهربان رب دی کریم رب دی په معمولی خبره باندې په انسان معمولی خبرې دلاسه په انسان باندې رحم کوي په معمولی خبرې دلاسه په انسان باندې رحم کوي عقیده موږ دې لپاره زده کوو چې په دې مصیبتونو کې او په دې سختو کې صبر وکړو د دې لپاره موږ عقیده زده کوو یو سړی به چې دې څه مطلب شما به پوه کاغه دي لکه اوس د عقیدې په مسله کې د تقدیر د خبره راځي د تقدیر د خبره د عقیدې سره تړلې شي خبره چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 کاله مخکې د دې مخلوقاتو تقدیر لیکلی دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 کاله مخکې تقدیر د مخلوقاتو هغه لیکلی شوی دی د عقیدې مسله بیا د تقدیر لیکلی شوی دی د مور په خېټه کې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله د ماشوم د مور په خېټه کې 4 میاشتې پوره شي نو الله سبحانه وتعالی په ملائکو کې یو ملک راولي هغه په غټین کې د دې انسان د رزق مسله ولیکي چې د رزق بسنګي به د عمل بسنګي به د عمر بسمري او به دا خبره ولیکلی شي چې دی به بدبخت وي که خوشبخت وي دی به جنت ته ځي که دی به جهنم ته ځي د دویم تقدیر دی چې د مور په خېټه کې ولیکلی شي یو بل هغه تقدیر دی چې هغه د لیلة القدر په شپه کې لیکلی کېږي او تقسیمیږي او ځکه ایت لیلة القدر و نو زموږ په ټولو خبرو باندې ایمان دی چې کله دی عقیده مضبوطه وه نو تقدیر په دې مسله کې بدل الله صبر درکړي او هغه دي سي یو سړی دی اکسیډنټ وشو او قیمتي ګاډی دغه ځای شو چې هغه ګاډی د 1 لک ریالو 2 لک ریالو 3 لک ریالو ګاډی یو سړی دی په کور باندې سم مصیبت راغی او ښځه مړه شوه زوی مړ شو یا پلاری مړ شو یو سړی دی داسې بیماري پې ولګېده الله دې موږ ټول د بیماریانو نه ساتي داسې بیماري پې ولګېده چې نه ښه کېږي ډاکټرانو ورته وایي چې ستا علاج نشته ډاکټري اصولو مطابق نو چې کله د دې سړي عقیده برابري نو دی به څه کوي دی به صبر کوي عقیده چې برابري ګوره ځکه موږ عقیده زده کوو ځکه چې دته پته ده په دې مسله باندې د مضبوط ایمان دی چې دا څه چې زما مخې له راځي د الله زما په قسمت کې لیکلی دي او کله چې دی عقیده برابر وه نو صبر به کوي په دې باندې چې یو شی تا ته میلاو نه شو بس خلک داسې دي لکه اوس یو سړی ویني هغه مالدار دی الله وله مال ډیر ورکړی خو نو دی به دا خبرې کوي یاره دی خو سعودي عرب ته اوس راغی او د خو دا دویم کال دی او دی څنګه مالداره شو هغه پلانی چې دی لا نه دی مالداره شوی او زمونږ پکې چې دی 20 کاله وشو موږ لا سندې ګټلي او د په 2 کاله کې دومره څه وګټل دا دلیل دی په دې باندې چې د دې انسان عقیده کمزوري ده د دې انسان څه کمزوري ده عقیده ولی حدیث کی درجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وعلم انما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك او دا خبر وی یاد ساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سچ ته ملو شو دا ته نه وریدونه او دا سچ ته نه وریدو دا ته ملویدونه ستا په قسمت چې سړي هغه ته ملویږي دغه په قسمت چې سړي هغه ته ملویږي او چې یو شی ستا په قسمت کې نه لیکلی کنه والله که دا ټول دنیا را جمع شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعالی نشي درکولی او چې ستا په قسمت کې یي او دا ټول دنیا را جمع شي نه دا شیطان نشي معنی کوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله سبحانه وتعالى په قران کې وي چې په چا باندې سره رحمت کول غواړم او یو نعمت ولور کول غواړم نو څوک دې نشته په مخلوقاتو کې چې دا نعمت بند کی او چې زه یو شی بند کما الله وي په مخلوقاتو کې څوک نشته چې وري کی بیا د دې لپاره موږ عقیده زده کوو چې کله د عقیده مضبوطه و نو په دې مسلو کې به د زړه صحیح زړه به د مطمئني زړه به نه خوري چې ولې په ما دا مصیبت راغی ولې پلانې مالدار شو او ولې زه غریب شوم او ولې کته ولې بره دا خبرې د هغه چا په زړه کې راځي چې هغه د عقیدې نه خبره نو دا د کتاب ته نوتو د لپاره ابتدایي خبرې که څوک دا تاسو کې چې ولې موږ عقیده زده کوو نو دغه مختصر جواب دغه نه بعد به د کتاب لرزو د دې کتاب نوم دی القواعد الاربع القواعد الاربع صلور بنیادی خبرې
چې هغه د عقیدې سره تعلق ساتي، خصوصا د شرک په دې مسله کې د څلور خبرې ډېرې اهمې او بنیادي دي. د هغه وخت پورې د توحید په مسله باندې صحیح نشي پوهېدی او د هغه وخت پورې د شرک په دې مسله صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې د څلور خبرې بنیادي ته یې زده کړي نه. د څلور خبرې بنیادي او اهم خبرې دي، هر مسلمان له پکار دی چې زده کړي. او دا کتاب موږ دې لپاره غوره کو وجه دا چې دا کتاب مختصر دی. مختصر کتاب د صرف کې څلور خبرې مؤلف رحم الله ذکر کړي چې دا کتاب لیکل څلور خبرې او د علم د طلب کولم دا طریقه ده چې سړی رو برخیج. او دا بعض کسان ابتدایي علم وسره ملانی او په کور کې به ځان سره یو غوړ تفسیر یې خو دی او د حدیث صحیح بخاری کتاب به یې خو دی، دغه شرح به یې خو دی او غریب په ابتدایي خبرو باندې نه پوهیږي. نو د نبی د دیشي او نبی دا غیشي نو دیو زم نشي. نو ځکه دا کتاب موږ غوړه کړی دی چې دا کتاب مختصر دی. بل دا چې په دې کتاب کې چې مؤلف رحم الله کومه مسله ذکر کړی نه، دا غي سره دلیل ذکر کړی دی. کومه مسله چې په دې کتاب کې راغلی ده دا غي سره دلیل دی. او د مؤمن دینوم دا دی چې کومه مسله ذکر کیږي په غي باندې به دلیل خې یا د الله د کتاب نه او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه. په دین کې ګوره قیل او قال نه چلی، بزرګانو ویلي دي د نه چلی چې سو پورې د بزرګانو په دی وینا باندې دلیل نه د قران او د حدیث نه. هر څوک چې کائن من کان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه د پیغمبر نه علاوه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه په دې امت کې چې هر څوک دی چې کلم د خبره وکړه او په دې خبره باندې د سره دلیل نه وو نو دا خبره مردود ده، دا به نه قبليږي. لازم به دې موږ ته دلیل خې په خپل خبره باندې. یو مسله د وېدا دي سي ده خولي دي سي ده وې ځکه چې الله وي او د الله پیغمبر وي صحابه کرام وي سیده مونږه منو. خو چې سره دا خبرو کوي زدي سی وېما نو زدي سی وېما په شریعت کې دا نه چلیږي. زدي سی وېما ځکه چې قران او حديث کې دي سي دي به سیده. خو صرف زدي سی وېما بغیر د دلیل نه او نه د صحابه کرامو سره قول په پیښ شو نه دا غوي فتوا په موجود ده نو دا خبر مردود ده نه قبليږي. علماء کرام زمون او د علم په منځ کې د قران او د حديث په منځ کې پوړی ده. موږ برسي قران او حديث ته موږ بدی ته نه رسي چې زدا وې مو پلانې دا وای بس نه دغه زمون نه دی پکار. زمون چې کوم پکار دی هغه دی چې مسله ورو ده او دلیل پیدا دی. الله دا وای د الله پیغمبر دا وای دا دین دی، دا سوچه دین دی او دا قدیم دی او دا طریقه ده چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولې ده. نو دا کتاب چې موږ غوړه کو دویمه وجه دې د غوړه کولو دا ده چې په دې کې چې کومه مسله مؤلف رحم الله ذکر کړي نو پاغي باندې څه خي پاغي باندې دلیل خي. دریمه مسله دا ده چې دا کتاب موضوع چې دا توحید دی او لکسات مخکې ما دا وی چې توحید بنیادی مسله ده. قول الله سبحانه وتعالى بسورة الزخرف كده خبر كده واسأل من أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا. الله وی تپوسو کوي پیغمبره د هغه پیغمبرانو نه چې ستانه مخکې موږ را لېږلي دي چېرته موږ چاته دا ویلي دي چې د الله نه علاوه د بل چا بندګي وکړي. یعنی دا هغه د عقیدې بنیادی مسله په دې کتاب کې بیانېږي چې دا د ټولو پیغمبرانو دي. په بل ځکه الله وی په سورۃ الانبیاء کې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی اے پیغمبره وستانه مخکې چې ما څومره پیغمبرانو لېږلي دي نو هر یو دا دعوت کړی دی چې لا اله الا انا فاعبدون. الله ته دا ویلي چې د خلکو ته ووایي چې نشته د عبادت حقدار مګر یو زه نو زما بندګي کوئ. د عوام چې کم دي اکثر دوی دی مسلو ته خوشحاليږي چې کله یو عالم بیان کوي د جهنم په باره کې او د آخرت په باره کې او د مسلې بیانې او د دې واقعات بیانې چې انسان د غي سره یریږي سید دا خبره مزه کوي او عوامو ته خوشحالي
خو چې کله ورته ته وایي چې د عقیدې مسله به بیانوي او علمي درس به کوي بیا داسې طبیعت یې لږ دغه شي چې د عقیدې مسله ده. حالانکې د ټولو نه غټه مسله هغه دا ده الله چې څومره پیغمبران لرېږلي دي نو دې پیغمبرانو چې اولنۍ مسله څېړلې ده هغه مسله د څه ده؟ مسله د عقیدې ده. دا نننی چې کوم درس دی که په دې باندې انشاءالله ما ورته ښه پوهه شو نو ما ورته د عقیدې په باب کې ډېر صحیح زده کړو. بیا نو کوشش کوو چې زما دا خبرې ښه په غور سره واورئ. نو دا کتاب موږ په دې غوره کړو ځکه چې په دې کتاب کې هغه بنیادي مسله بیان شوې ده چې هغه د ټولو پیغمبرانو دینو. ګوره کم پیغمبر چې قوم ته تللی دی که هغه نوح علیه السلام دی که هغه صالح علیه السلام دی که هغه هود علیه السلام دی که هغه لوط علیه السلام دی که هغه ابراهیم علیه السلام دی که هغه موسی و عیسی علیهم السلام هر یو چې ورغلی الله په قرآن کې تذکره کړې ده وایي د خپل قوم ته دا ویلي دي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قومه بندګي د چا وکئ؟ بندګي د الله وکئ. نشته د عبادت حقدار مگر دغه یو الله. هر پیغمبر خپل دعوت ته دغه ځینه شروع کړي. ګوره د انسان ژوند شروع کیږي په توحید سره او ختمیږي په توحید سره په عقیدې سره. دومره بنیادي مسله ده. یو سړی به وایي څنګه؟ هغه داسې کله چې ماشوم پیدا شي نو د هغه په غوږ کې موږ څه وایو؟ بانګ پکې وایو. د هغه په غوږ کې موږ بانګ وایو نو د هغه په غوږ کې دا ټکي ولګي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. ایمان سره لا اله الا الله یعنی نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله. او بیا په دغه توحید باندې به دا ژوند ختمه. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی عثمان بن عفان رضی الله عنه پای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. څوک چې په دې حال کې مړ شو چې د په دې خبر باندې یقینو چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله او عقیده مضبوطه و د سړی جنت ته لاړ. نو ګوره شروع په څه باندې شو؟ په توحید باندې. او ختمه په څه شو؟ ختمم په توحید باندې شو. د عقیدې نه به شروع کیږي په عقیده به خبره ختمېږي. دا دومره بنیادي مسله ده. ښه د دې نه مخکې چې کتاب شروع کو دا کتاب لیکلی دی شیخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. دا مبارک مختصر تعارف چې دا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله څوک. تاسو زموږ په ملک کې دا خبره به اورېدلې کنه چې پلانې وابي شوی اورېدلې نه کنه اورېدلې دا هر چې معمولی قدم اوچته او لږ جدا سټایل کې اوچته او لګېنو فتوا د مایروج ویل شي دا وابي چې د سره نه لګي ډایرکټ باندې فتوا لګي ویل سره دا وابي زه تاسو دا خبره کوم. وهابین باندې فرقه دا په دنیا کې د سره وجود نه لري. وهابین باندې فرقه دا په دنیا کې د سره وجود نه لري. نه د اوسه پورې د فرقه پیدا شوې ده او نو وشتي دي چې هغه ځان ته وي منګه وهابیان یو. د اوسه پورې څوک دي چې نشي ځان ته وهابیان وي. دا صرف هغه خلکو دا نوم مشهور کړی دی چې د چا د توحید د عقیدې سره نه لګي نو د چا سره چې طبیعت نه لګي او هغه په د باندې ردو کې په عقیده کې نو دی په ټاپر واچوي دا څه دی؟ دا وهابي دی. اوس ته یو سړی ولید هغه روان دی قبر ته. اوس قبر لتله دا په دوه قسمه دي. یو قبر لتله جایز دی بلکې الله په ثواب ورکوي او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دی فزوروها فانها تذکرکم بالاخره. زید قبرونو له دا قبرونه به تاسو ته سره دی اخرت به تر دی. او بل دا چې د مړو د پاره به دعاګانې وغواړي. په دې کې فرق کوي د مړو نه دعا غوښته او د مړو د پاره دعا غوښته. نو چې کله دې د مړو د پاره دعا وغوښته او دې د پاره لاړې مقبرې ته چې اخرت را تر یاد شي نو الله دې په دې زیارت باندې څه درکوي؟ اجر درکوي. او دا جایز دی. دویم قسم تله هغه ناروا دي. کله شرک دی کله بدعت دی. او هغه دې چې سړی مقبرې ته ورشي او دې قبر والا ته چغې وایي
او د تر مدد شوی او د دین یو شی غواړي او بل شی غواړي او د ته وی چې زما مصیبت ختم کا او د قبرونه سټي او د خوري خوري او د ځان سره په چینی بوجي روانه کړي بل شی روان کړي بل روان کړي د نظرانه ده او د منخته ده او د قبرونه طواف کوي او ته سجدي لګي د زمونږ په شریعت کې نشته. اوس بیماری ده د نن سبا چې کله ته وسړی ویني چې د قبر په خوا کې دا کارونه کوي او تا وته وی چې رورا دا کار ګوره د الله په شریعت کې نشتی د کم کار چې تکه نو اسانه خبر ده چې تا باندې بټاپه د شي ولګي تاسو ته ټاپه د وابي باندې ولګي او وابي راغله وی چې قبرونو زیارتونه نشتی ګوره خبرم به دې سینه کوي کنه چې لکه غسنګي چې ویلې غشانګی نه وی وابي راغله د قبرونو زیارت نه مانی. اوس ګوره دا خبره خو هغه نه ده کړې چې د قبرونو زیارت نشته خو دا خبره هغه کړې ده دا په کومه طریقه چې ته زیارت کې دا نشته حدیث یې نه بیانې خو به دې شی بیان کې وابي راغلی چې د قبرونو زیارت نشته. خو د اولیاء الله مسله شو. اولیاء الله څوک دي؟ د الله ملګری هغه خلک چې الله ته نږدې دي او الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا الله زما دوستان چې کوم دي په دوی باندې باندې یری او نه به دوی غمجن کیږي. دا خبره صحیح ده چې الله ملګری شتي اولیاء الله موږ قدر او احترام کوو. خو یو سړی ته وریدو او دوی چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې زموږ په ملک او تلوي ځوان ویل کی یو ریدلم د لوی ځوان کنه ها د لوی ځوان خسړو عالمو او ان شاء الله امید د الله نه چې الله به سره معاملم د رحم او د کرم کړي او د خسړې یو سړی راولګېدو وی لوی ځوان راورسي لوی ځوان راورسي را مدد شه د کفر دی ګوري د الله نه علاوه چې غوال د کفر دی د قرآن کې د مسله بیان شي. اوس ما دا خبره مثال کې بیان کړه نو د ظالم بسی چل کوي بهر بخل کو ته و بیر غلې او وی چې اولیاء الله د سره شتي ده یو خدا وابینم دی پولی کې خو دا سوال له دویم دا خبره هغه شنه کې څنګه هغه کړی ده اخو د اولیاء الله انکار نه دی کړی اخو اولیاء الله شتي خدا وی اولیاء الله شتي خدا اولیاء الله بندگی باندې کې بندگی به یوازې رچا کې هغه به الله کې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نیک انسانو خسړیو دین خلکو ته بیان کړي. آیا د دې مطلب دا شو چې شیخ عبدالقادر جیلانی عبادت وم شروع نه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخلوقاتو کې څو غورشتي نه شیخ عبدالقادر جیلانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیزار باندې چې کوم دوړه بلګی دا غي تم نه راشي. خو آیا د دې پیغمبر بندگی کول جایز دي؟ نه دی جایز. نو چې د دې پیغمبر بندگی کول نه دی جایز نو بیا بل څوک دی په دنیا کې چې دغه بندگی کول دی جایز شي؟ ګوره زموږ په ملکونو کې دته غوث اعظم وای د غوث اعظم معنی سره مې لوی مددگار حالانکه غوث اعظم څوک دی؟ ها په زور وای غوث اعظم څوک دی؟ الله دی. اصل مددگار څوک دی؟ هغه الله دی. عبدالقادر جیلانی سے خو خپل غریب په خاورو کې پروت دی. الله په قران کې وی دی مړو ته و ما يشعرون یعنی یبعثون دوی ته خدا پته نشي چې کله برا پاسي دا پته ته نشي چې کله برا پاسي او ته د پاکستان نه او د افغانستان نه او د انډیا نه او د بنگلاديش نه ته چوي او چې به سو خبرو کې وی دا وابي دي. ځکه زمونږ په ملک هغه اشنو پټکول هغه مشر چې طاهر قادری نیمه لیکن داغه نه چې ورځ ته پوښو ګوره دې سوال وجوی چې حضرت صاحب دلته بازو بیان پیدا شوی دي او هغه خلکو ته شیطانی شبهه پزړه کې ورچي شیطانی شبهه د عقیده مسلې ته صحیح مسلې ته شیطانی شبهه وي هغه ته څه شبهه ده وي دوی دا شبهه ورچي چې پیر عبدالقادر جیلانی صاحب خو په عراق کې د مړلې په قبر کې پروت دی او ته د پاکستان نه چغوي نو ستاغه څنګه وری. اوس دا خبر خو صحیح خبره ده کنه خو دیو ته سوي شیطانی شبهه
ناغه ولکه استغفار وکړو والله دې شیطانی شبهونه مونږ ساتي او بیا دا وی ته چې په پاکستان کې او افریقې ته ټلیفونو کې یو ملګری ته نو هغه ټلیفونو چت کی او تا هغه خبرې کوي چې څنګه سکار کې کله برازي کله بدرزم دا خبرې وکي او په منځ کې تار نشته تاری پاکستان د افریقې پر غوښتار خونه لګیدل وې دي چې کی کنه غوته کی نو دې ستا په ټکنالوژي باندې دومره یقین دی او زما په پیر سره دومره یقین نشته هغه بغیر هغه د ټکنالوژي نه باغوي تکړه نه ستا ټکنالوژي ستا د وړوکې موبایل غږوري د پاکستان نه غږوري په افریقا کې او د افریقې نه په پاکستان کې نو زما پیر عبدالقادر جیلانی به نوري خبره د جواب ورکو الله دې خلق نه سوغي سبحان الله کافر جواب ورکو نور جواب ستو دلیل وسره مو خو دلیل وسره مو خو ګور چې وګوره موبایل ته یعنی زما د پیر عبدالقادر جیلانی طاقت د دین لګ ګور ټاپې پاغه چا باندې دا ولګول چې دا خبره کړي و چې څنګه اوري نو په سوال کې وي وابیانو دا سوال کړي او وابیانو دا شبهه پیش کړي په دنیا کې په یو ځکه دي چې فرقه نشته چې ځان ته وابیان وي د ټول اول خدای درو به دویم دی وابیانو ته وابیان ولي وي ځکه چې د دوی نسبت کوي شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی او نن به چې تاسو ما سره کېنی خپ غور سره نو دا به وپیژنئ چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله څوک او هغه وسوي شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله دی په یول سوا من لسمه هجری کې پیدا شو او بیا وفات شوی دی په 1200 او شپږ هجری کې یعنی دنن سره پاسه 200 کاله مخکې تیر شوی دی د پیدا شوی په وینه کې چې کومه د غسر خوا کې د ریاض سره خوا کې دغه ځکه پیدا شوی او به دعوت کړی دی او په هغه وخت کې چې امام محمد بن سعود رحمه الله هغه سره ملګرتیا کړې ده او د دعوت چې دا مخې ته تللی دی نو عینه کې د دعوت شروع شو بیا حرملی ته لاړ او بیا درعیه ته لاړ په درعیه کې سره محمد بن سعود ملاو شو محمد بن سعود رحمه الله دا اوس چې په سعودي عرب ملک باندې کم بچایان دي د دوی مشر نه کړي د په هغه وخت کې الته امیر په دې علاقه باندې په وخت کې د ملکونه نه ولګره سعودي عرب په وخت کې نو نو دیو سره ملاو شو دیو بل سره مرګرتیاو کړ دوی ما سره دعوت ته د توحید او په وخت کې دلته د قبرونو وو ادنګ قبرونو او د صحابه کرامو د باز قبرونو د خلق به خالد کو توافونه به تي کول څنګه چې زموږ په ملک کې دربارونه دي او درګاوني د قشن دربارونه او درګاونه په سعودي عرب کې دغه د ازمکه د دې دربارونه او درګاونو نو دغه قصې روانه خان یو سره خو صرف دومره کولای شي چې دعوت بیان کړي خو طاقت خو سره نه کوي نو د محمد بن سعود رحمه الله سره ملاو شو هغه ته دوی و ما سره دعوت ته د قران او د حدیث او د خلکو ته رسول وړاوي اول په ما پوکا نو چې کله به هغه پوکو هغه په مطمئن شو چې دا خو خبرې د الله دی او خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بس ته دعوت کوا او د زور او د طاقت کار هغه چا دی هغه زمونږ کار دی او دا غزینه دوی دعوت شروع کو الله سبحانه وتعالى په دې ملک او په دې مبارک ازمکه باندې د توحید دي سي خور کو وزته وسدا خبره کو شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوت کړی دی د نن تقریبا 200 کاله مخکې او تیر شوی تاسو په دې ازمکه باندې د سعودي عرب په ازمکه باندې چرته دربار لیدلې مالا جواب لیک په زور راکوي چرته دربار لیدلې چرتم درګا لیدلی ده د پیرانو د باباګانو قسم لیدلی چرتم تعویذونه لیدلی چرتم هغه قصې لیدلی زموږ په ملک کې کیږي وي خزه ورغلی او د پیر خواله هغه سره زنا وکړه اول ته ورغلی او د دین په نوم چې د وړي جنې سره زنا وکړه اول ته جعلی پیر ونیوي شو اول ته اصلي پیر لب چې ونیوي شو جعلی دی ټول جعلی دی دا پکې نشته چې اصلي او جعلی دی ټول جعلی نه استي
خو چې کوم ونی سی وی دا سره وی جالی پکې ونیو پیر میر د سره شتینه نه جالی پکې کوم ځای راو ناس ټول جالی تاسو بلی سو درو کې دي در توحید برکت دی د دې ټول عقیده په یو الله تاسو چې په یو ځکه دلته په یو دیوال باندې لیدلی دي یا رسول الله مدد په جمعتونو کې لیکلي نه چرته دا فرقې لیدلی دي چې دا جمعه د بریلیانو د بل څوک ورته نه نوځي دام لیدلی دي چې دا جمعه د دیوبندیانو د بل څوک بننه نوځي دا جمعه د فقه والده څوک بننه نوځي دا جمعه د اهل حدیثو د بل څوک بننه نوځي دا جمعه د پلانی فرقه والده بل څوک بنایي دیتا دا جمعه د شم چې تدری خیا اجتماع د دین پلانی مسلک والا برازي بس نشته اوس د موږ را جمع شي دلته چې ته حدیث خبر تاسو اوریدلې چې د وابیانو اجتماع د بل څوک بول نه راځي ها یا حدیث په کې لیکل شي وي چې د یو خاص فرقې ده یو خاص طبقه د بل څوک نه راځي نه وګوره د ټول سعودي عرب تاسو غلمن د سعودي عرب په اخیری هغه بارډر باندې پراته یې د دې بارډر نه ونی سو د بل بارډر پورې لاړ شي د دې د علماو یو خبرې بس سوجره چې ټول خبر یو شانی او زمنګ په ملک کې د شپګونو چې تاسو کې د شپګونو خبرې سي جدای عامي غریب حیران شي وير په کشمکش کې واچوري روزه چاو دې دا وي غدا وي بل دا وي د دې سي دا وي رسو زره ته مې دی وجه سره دي ځکه چې کله شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د توحید دعوت وکړ نو بیا د ټول علماو اتفاق په دی باندې راغی چې څه په قران کې او څه په حدیث کې هغه به منو او چې څه د ځان نه جوړې شوی خبري هغه به پریږدو استاد له مثال کوم ولګ به زما په خبرو کې سوچو کې ډېر خبر به پوښ ان شاء الله تا دلته تاسو کو په دې شروره کې دی عالم نه چې ماته په منځ کې دا مسله راغلی ده شیخ صاحب د دې بس جواب هغه ته تو عزت تعالی جواب درکم یو سوخ بعد مال وخراک شي لړ په کور کې قران کولو کو حدیث کولو کړو د صحابه کرام او اقوال کولو کړو یو مسله ته معلومه کړه هغه سبا ته جواب درکو چې دا کار نه دی شوی ان د موز نه دی شوی به ته لړ د دې زن روان شو لړ مکه ته عمره لته الته په مکه کې دی عالم سره د ملاقات شو او هغه ته دی شیخ صاحب ماته منځ کې دې مسله راغلی چې د موز به زما شوی او کنه وي شوی هغه ته صبر زبر دي معلوماتو کوم کور ته لړ مکه قرآنی کولو کو ماغه حدیث کولو کړو د صحابه کرام او اقوال کولو کړو جواب به کیو کتو نو جواب د داو دغه تا چې دلته تاسو کړو دغه وسه شو یو شان شولې ځکه چې دوانو چې کوم کتابونه کولو کړی هغه یو شان ها وزوم ملک په سواد کې د مولوی صاحب نه تاسو کو ورې سم د دې مسله غلي چې وسه جواب هغه شی موږ کتابونه بسو د سره د خپل طبقه ځان له کتابونه دي ځان له مولیان دي بل نه مني د چې کتاب کولو کو بدی کې چې مولوی سم ویلي د مشر سم ویلي بس هغه ته بیان کړو د بګینی شي دلیشته او کني چې ته یو مشه به ته دې ملکانه بکته شو دغه ذکر یو مولا وریدو چې راشي دنه مو ته پوښتنه کړه زلمو ته مين مولوی سم ما دې سم مسله غلې چې ته ورکشاو شي زبو کتابونه کړو داغه جدا فرقه د خپل مشر دی غلر دغه کتابونه کولو کړو راغی ته یو غموز نه دی شوی اولنې وی شوی دی دوی نه دی شوی به په خبره پوری تلړ ته ویل دلته مون چانه ته پوښو په خبر کې ته پوښو یا په کې بل مسله بیان اوس عامي بدی کې شو یره په تنشتي چې داغه هغه بر چې سواد کې داغه ومنما کداغه درګي سره چې د دوه منما کدا په خبر کې چې مولوی څخه خبره بیان کړه دوه منما به د سوالو کو ولی جواب دادی اوس ګوره خبره ساتي ولی د دریونو جواب جدا شو ولی التدا فرقی دی ولی التدا مولیان نه یو کیږي جواب دادی چې دا مولیان چې کم کتابونو ته واپس کیږي هغه یو نه دي کچرته دی مولیانو اتفاق کړو لکه څنګه چې دلته اتفاق دی چې قران او حدیث کې به مسله ګورو نو بیا به اختلاف وي نه به خو الته د هر یو سړي خپل ځان له مشر دی ځان له جنډې ده زنده‌باد مرده‌باد زنده‌باد مرده‌باد او په دې زنده‌باد مرده‌باد کې د عوام غریبانو به بنیادو بشي په دې زنده‌باد مرده‌باد د عوامو په جذباتو پورې لوبي د عوامو مالونه په قسمه قسم طریقو سره خوراک
څوک یې د دم په نوم بوخي، څوک یې د جادو په نوم خوري، څوک یې د کوډو په نوم خوري، څوک ورته وایي زه دله دا کوم مسله دله بیانوم، څوک ورته وایي دا کوم. عوامو نه معلوم وخوړو، غیرت هم غریبانانو ګډوډي کو، غیرت ختم شو. ځکه چې اوس یو سړی دی او خپل ښځه روانه کړې ده او خور روانه کړې ده، یو کوډګر لیبوزي او هغه دغه سره په کمره کې دننه جدا ناستی او دته ته بهر انتظار کوه او د ښځو د لیونونه لګېدلي او دا سړی دننه ناسي، دا زناور او دا ورسره ورځي دا ښځې او دی پته نشي د کوم ځای سره لاس لګوي، دی ورته ګورې سوی سنوي. غیرت ختم شو که ختم نه شو؟ ختم شو. نو ګوره مال یې راله خراب کو، غیرت یې خراب کو، عقیده بنیادي هغه ایمان یې رالم خراب کو. بګی چې عقیدې په دغه منترو په دې کوډو موډو راله جوړې کړي، نو ګوره نقصان دا وشو.